په سعودي عرب کې به تاسو خپل مؤسسه چې ده دا به تاسو څنګه چک کوئ. مطلب تاسو به خپل د کمپنۍ کوم سټیټس چې دی هغه به تاسو څنګه چک کوئ چې زما مؤسسه چې ده هغه ګرین ده که یلو ده که ریډ ده. اکثر کسان دا په غلطه طریقې سره چک کوي نو هغوی ته بیا پته نه لګي. دغه مؤسسه چې ده دا به تاسو څنګه چک کوئ د دې مکمل طریقې کار به تاسو ته زه ښیم چې آیا ستاسو مؤسسه ریډ ده که ګرین ده که یلو ده. دا تاسو بالکل په اسانه باندې چک کولی شئ. که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ په اولني کمنټس کې به تاسو ته یو لینک راکړم، تاسو په هغې باندې کلیک کوئ او هلته به تاسو خپل مکمل ډیټیل ورکړئ نو تاسو مؤسسه چې ده هغه به تاسو ته شو شي. او که دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو په یوټیوب ډسکرپشن کې به زه دا لینک ورکړم نو هلته به تاسو په ډسکرپشن کې به دغه لینک باندې کلیک کوئ نو تاسو به دغه پیج ته بیا بوځي او تاسو به خپل مؤسسه چې ده هغه چک کوئ. دغه مکمل پروسیجر به تاسو څنګه کوئ مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو مخکې زموږ د ویډیو ځان سره لایک کړئ او که په دې پیج باندې تاسو اول ځل راغلي نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې په دغه پیج باندې اپلوډ کوو. په کمنټس کې به تاسو ته یو لینک میلاو شي، په دغه لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو لینک باندې کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. داسې انټرفیس چې تاسو سره اوپن شو نو دې کې تاسو ښکاري دې کې بارډر نمبر دی او ریزیډنس نمبر دی او پاسپورت نمبر دی. نو دې کې درې وړو کې چې تاسو سره کوم یو وي هغه به تاسو دلته انټر کړئ. که تاسو سره د بارډر وي نو تاسو به د بارډر انټر کړئ، که تاسو سره اقامي نمبر وي تاسو به د اقامي نمبر انټر کړئ، که تاسو سره د پاسپورت نمبر وي تاسو به د پاسپورت نمبر انټر کړئ، خو یو به انټر کوئ. ټیک ده. بیا لاندې دا کوم کوډ چې دی دا کوډ به دې کې ورکړئ او دا نشنالټي چې ده دا به دغه شانتې پرېږدئ. اوس دا کوډ به زه ورکړم 49 29 81 49 81 او بیا لاندې تاسو ته ښکاري ریسرچ دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو بل یو انټرفیس چې دی هغه به تاسو سره اوپن شي. دا اوس بل موږ سره کولاو شو. اوس ګوره دا تاسو ته ریزلټ ښکاري. په دې ریزلټ کې تاسو ته وګورئ امپلویر نمبر هغه پکې هم دی، د نیم دغه نوم دی، ورک کنډیشن چې دی هغه آن دی جاب دی او لاندې نور کوم سیستم چې دی هغه بالکل برابر دی او لاندې تاسو ښکاري د کومه مؤسسه چې ده هغه سمال ګرین ده او کټګري چې ده هغه ای ده. نو دې کې بالکل څه مسله نشته، دا چې دا بالکل کلیر ده. ټیک ده. نو دغه طریقې سره تاسو خپله مؤسسه چې ده هغه ښه په اسانه طریقه باندې چک کولی شئ. دا ویډیو چې دا ډېر زیاته ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی خپله مؤسسه په دغه اسانه طریقې باندې چک کړي او چاله روپۍ نه ورکوي او چې خپل حروب هم دغه ځای کې چک کړي چې آیا موږ پسې حروب شته او که نه او زموږ مؤسسه څنګه ده. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شي دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.